څه هم چې د ډیرو ملګرو دغه پوښتنه ده چې موږ پښتانه افغانان یعنی د پاکستان روپو ته کالدارې ولې وایو. د دې شاته څه فلسفه پرته ده؟ که دا چاته معلومه وي نو موږ ته ویډیو په وساتت هم ویلی شي یا کمنټ راته وکړئ چې دې شاته څه فلسفه پرته ده. شکر صاحب، زه به د تاریخ او فلسفه په لنډو کې وایم. 1540 کې شیر شاه سوري پاسېدو ځمکې ونیولې، بادشاه شو، د سوري کینګډم جوړ شو، سوري امپراتوري جوړه شوه. بادشاه ته پته و چې خلکو باندې خپل زور واکمني او ځان په ایز ا لیجیټیمیټ رولر منم چې زه ستاسو د حقدارۍ حق لرم، ستاسو د مشرۍ حق لرم، نو زه به خلکو ته اقتصاد مضبوطوم او ورسره تجارت زمینه به برابروم. د دې لپاره هغه دوه اقدامونه وکړل. پیلنې د افغانستان، هندوستان او پاکستان ترمنځ چې د جی ټي روډ کوم دی دا هغه شیر شاه سوري برابر کو، خلکو د تجارت برابري. بیا هغه تجارت چلولو لپاره مالیاتي نظام پکارو. یا ساتي په هغه وختونو کې 14 صدۍ کې 1540 کې مالیاتي نظام د افغانستان بارټر ټریډ و. بارټر ټریډ د ورکړې راکړې ته وایي، دونه غنم مې درکړل، دونه سبزي راکړه، دونه شوده مې درکړل، دونه ګیر راکړه، ورکړه راکړه دې ته بارټر ټریډ وایي. دغه نه خلاصېدو لپاره چې خلک تر لري لري پورې تجارت وکړي، تر لري لري پورې تجارت وکړي، ځکه بارټر ټریډ کې ته بس کلی پورې محدود دی، کلی پورې ته تجارت کولی شي. خو د بارټر د مالیاتي نظام سره د سونې چندې او دې سره تر لري لري پورې تللی شي، د ولس اقتصاد په مضبوطي. نو که چېرې د شیر شاه سوري بادشاه امپراتوري لاندې داسې مالیاتي نظام راشي چې هغه لري لري پورې خلک مني، نو شیر شاه سوري به خلک لیجیټیمیټ رولر ومني، هغه ته به ژمن شي. بارټر ټریډ ختم شو. د مالیاتي نظام لاندې درې سکې شیر شاه سوري را میدان ته کړې. پیلنۍ سکه و مهر، د سونې سکه به وتړل، د مهر به وتوي، د هغې وزن به 1.9 د غنمو دانو مقابله کوي. بله سکه و روپیه به وتوي، هغه به د چاندۍ وه، د هغې وزن به 1.15 غنمو دانو برابر و. درېیمه سکه به د کاپر و، د تانبې وه، هغې ته به یې دم ویلو. نو درې سکې به میله، مهر، روپیه او دم. دې درې سکو د افغانستان بارټر ټریډ نظام ختم کړو. راځو وختونو کې وروسته احمدشاه ابدالي بابا راغی، نو د پښتنو ټول د افغانستان دغه سیمې ټول زور، ټول پاور کنټرول د پرشنز نه، د ایرانیانو نه، فارسیوانانو نه د پښتنو ته منتقل شو ډایرکټ. ځکه چې نادر شاه افشار د افشارید امپایر، افشارید امپراتوري مشر و، د فارسیوانانو زور، د ایرانیانو زور زیات و. چې احمدشاه ابدالي بابا پاسېدو ټول پاور کنټرول پښتنو ته راغی، کندهار ته راغی. کندهار نه دغه روپۍ نظام، روپۍ چاپ کېدل شروع شوې، نظام شیر شاه سوري راوستو. اوس هغې نظام لاندې ابدالي بابا د کندهار نه روپۍ چاپ کول شروع کړل. وروسته وخت کې تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی چې کله هغه مشري واخیسته، افغانستان کې بغاوتونه، جګړې شروع شول. دې طرف نه سیکانو سره، ساوت نه ایست طرف نه خراسانیانو او فارسیوانانو، دې سره د پښتنو مسلې شروع شوې. د پښتنو مقابله کولو لپاره نور قومونو ته پکار و چې هغې د پښتنو مقابله کې خپله پیسه جوړه کړي. نو دا روپۍ کندهاري روپۍ پښتنو ته پاتې شوه او هغې خلکو ځان ته کابلۍ روپۍ جوړه کړه، هغې ته به یې کابلۍ روپۍ وي. بیا تجارتونو ترمنځ د ولس یو بل ورکړه راکړه چې کېده، نو په هغې کې به پښتنو زیات خوښوله چې ما له کندهارۍ پیسه راکړه، کندهارۍ روپۍ راکړه. هغه کندهارۍ اصطلاح ورو ورو په وخت کې بدلېده، کالداره شوه. کندهار روپۍ کلداره شوه، کلدارۍ شوه، کالداره شوه. په دې کې اصطلاح کې وخت سره راتګ سره دا بدلون همیشه د خلکو لغتونو کې راځي، عادتونو کې راځي د قومونو. اوس وروسته وخت کې راځو، دا دوه سکې به چلېدې، کابلۍ او کندهارۍ. د پښتنو په اصطلاح کې دا بیا کالداره شوه. روپۍ سره د کالداره لغت وتړلی شو سانتیا لپاره. امیر عبدالرحمن خان په 1892 کې کوینج ریفارمز راوستل، د سکو ریفارمز راوستل، سکې نظام یې بدلولو. نو هغه کابلۍ روپۍ او کندهارۍ روپۍ، کابلۍ او کالداره، دا یاد ساتئ، دا دواړه یې ختمې کړې او افغانۍ روپۍ شروع کړه. افغانۍ روپۍ شروع شوه. افغاني روپۍ نظام د خلکو روپۍ خو بدلې شوې، خو عادت او فطرت بدل نه شو. نو هغه د کالدار اصطلاح چې وه، کوم چې کندهار روپۍ سره تړلې وه، هغه افغاني روپۍ سره وتړلې شوه. خلکو به دې ته بیا کالدار ویله. دا تر 1923 پورې چلېده، خلکو به هغې ته کالدار ویله. غازي امان الله خان دا بدل کړو او د افغانستان مونټري، د افغانستان د روپۍ، د افغانستان د مالي نظام نه روپۍ ختمه شوه او افغانۍ شوه. د افغانستان پیسه افغانۍ شوه. خو د خلکو فطرت او عادت بدل نه شو. خلکو د روپۍ سره کالدار اصطلاح په ذهنونو کې، فکرونو کې وتړل شي او دا به کالدار وي. نو روپۍ بیا هندوستان کې پاتې شوه. هندوستانیانو هم د افغانستان نه اخیستې وه. چې کله پاکستان جوړ شو، پاکستان روپۍ مالیاتي نظام د هندوستان نه واخیستو. هغه اصطلاح چې پاکستان سره روپۍ را روانه وه، د افغان ولس همغې روپۍ سره کوم چې د افغانستان حقیقي وه، هغې سره هغه اصطلاح د کالدارې وتړله. نو په افغانستان ولس کې خلک دې ته اوس کالدارې وایي. دا لنډ تاریخ او دا لنډ فلسفه وه. مننه کوم.